دلته کې که وکتلی شي نو اکثر د موټرسایکلو د تیز چلولو د وجې نه ډېرو خلکو له مسالې هم راغللی و، ډېر ښکلي ښکلي ګلونه هم لوړل و، ډېرې غټې خونې هم پې ویرونې شولې. اکثر حکومت په دوو شیونو باندې ډېر زیات زور وروړي چې یو دی چې تیز رفتاري به نه کوي، موټرسایکل به تیز نه چلاوي، دویم به هلمټ پسروي. موږ بدقسمتي دا و چې هلمټ هم نه پسراو و موټرسایکل هم تیز چلاو او په دا 24 غنټو کې څلور کسه داسې ځوانان ګلونه لوړل چې درې کسه په کوم ملک دین خیل کې چې دوه ته مړه شول او یو شدید زخمی دی و یو په بارو کوم برخیلو کې ویګا چې کوم حادثه شوي او هسپتال له یوړ هم مړ شولو. نو ایغو خلکو له چې څوک دا اوس وروي ایغو له دا سوال دی چې که د بوړې دی که د جام دی که د لنډي کوتل دی که د تیرو دی که د ملک دی نه نه دی چېرته هم دی په کوم ځای کې هم دی صوبا دی پېښور دی ایغو له دا سوال دی چې د خپل مور پلور زړه د مشله وي ځکه چې په موټرسایکل باندې اکسیډنټ وکړي مړ شي و ټولې دنیا ولیدل چې په هره ورځ باندې دا حادثې او دا واقع کېږي و ډېر ښکلي ښکلي خونې ویرونې شولې، ډېرې ښکلي ښکلي ښځې کونډې شولې، بورې شولې، خویندې وجړېدلې، خونه دونونه وجړېدل، خلک پې وجړېدل. نو هغو له دا سوال دی چې موټرسایکل دا هم په مزه چلوي او هلمټ ته هم پسروي. دوهم د هوایي ډزو د وجې نه هوایي ډزې په اخترو کې کېږي. د ټولو نه وړاندې دا سوال دی چې نن سبا وکتلی شي نو که تموچې دي وکړه ټوپک دي کورتوس ډېر ګران دي و هغه روپۍ راوخلي و په ایغو روپو باندې د کور کلي د چم ګاونډ خور غریب یتیم یسیر له بېوسه له مزدوره له ګوډ شیال ړوند ایغو له ویر کړي په کلي کې خویندو له میندو له رشته دارانو له هغه پیسې ویر کړي د هغو به پې کولاغه شي و چې ته روشې و ته کلاشنکوف راوغلې ته تموچا راوغلې ډازه 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 و هغه هوایي ګولې راپرېوځي په هغه کې انسانان هم لاګي پاکې ځناور هم لاګي پاکې چې کوم د خویندې میندې هم کونډې بورې شي په هغه کې خندانونه هم خرقو تابو شي. د اختر په ورځ باندې خلک لاتې وغوندي خوشحالۍ کوي خو بل طرف نه ورسره په چم ګاونډ کې چې کوم د جړوګانې کېږي مړي وي او بد حالات وي ویرونه وي او یو قسم له ماتم وي. نو دغو خلکو له دا سوال دی چې د اختر په شپه باندې کومې ډازې کوي هغه روپۍ در واخلي و د الله د رضای دپاره د خلکو سره د مدد په شکل کې استعمال کړي دا نه چې دوی پې کورتوس اخلي او پې ډازې کوي. ویې ملدل چې د اختر په ورځو کې یو طرف نه د اختر لمونځ کېږي خو بل طرف نه جنازه روانه وي بل طرف نه زخمي په هسپتال کې پروت وي. نو د دغو دوو خبرو سوال چې موټرسایکل په مازه چلاول هلمټ پسرول او کلاشنکوفونه او تموچې ډزول هغه روپۍ په معاشره کې او په علاقه کې په خورو غریبو مجبوره لاچارو بېوسو خلکو باندې دی خرڅ کړي. ډېره مننه.